حج عبادت طریقې موجوده طریقه یو حاجي صاحب حج نه راغی ما ته حاجي صاحب حج دی وکړ وایي او اومې که مې څنګه دی وکړ وایي خلک پکې د کوټې نه تاوېده را تاوېده زه پکې سیده سیده لاړم را سیده ما یې اباسین ته دې ور وغورځولې سیده سیده را توجه واده عبادت طریقې موجود د واده عبادت طریقې اوس به خبرې لږې صفا کوو ځکه چې جومات کې نه یو ښه په دې مې ډېر خوشحاله شو جنازګاه ده ما ته لږ متوجه شه مونږ جومات ته ځو امام نه د روژې تپوس کوو د زکات تپوس کوو د حج تپوس کوو د قسما قسم مسلو تپوس کوو که نه او امام نه دا تپوس هم کوو چې امام صاحب استاد جي په ما قرباني کېږي او که نه په تا قرباني کېږي خو چې چاړه زما په لاس کېږي ته د قربانۍ تپوس کې د حج تپوس د عمرې تپوس کې حاجي صاحب اور د پیغمبر زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم نبیم دی خو نبی کېدو سری اخریم دی نبیم دی اور قادیانی ورته اخري نه وایي چې یو سړی مونځ کوي تلاوت کوي ذکر کوي حج عمره کوي د رمضان روژې نیسي د قرآن تلاوت کوي ذکر کوي حج کوي عمره کوي ګیرې هم شته پټکې هم شته زما نبي ته نبي وایي خو اخري نه وایي مسلمان کېدی شي که دا مونځ کوي بیا هم کافر دی که د روژه نیولي بیا هم که د حج کړي بیا هم که د پټکې والي بیا هم که د غټه ګیره بیا هم پته ولګېده زمونږ نبیم دی اور د ختم نبوت عقیده به د ختم نبوت عقیده به زده کړي ستا چې کم جماعت کم تنظیم سره تعلق دی په کم لیډر باندې مینو انشاءالله چې د قیامت پر څوک چا سره پاسي هغه سره دې پاسي موږ د الله مولیانو سره پاسي او چې د چا شرمټونګ وخت الله دې هغه سره پاسي شرمټونګ پیژنې د قیامت پر ورځ د شفاعت بم لیډران کوي که پیغمبر بم کوي مال زما استا تعارف زما استا انټروډکشن زما استا پہچان جماعت نه دی زما استا پہچان تنظیم نه دی زما استا پہچان پارټي نه ده ها زما استا پہچان کلمه طیبه کنتم خیر امه رب نے صبر وکړه خو ځان له 3 غنټې اوخره للناس ته لا ټایم نشته کنتم خیر امه نه خو به د یوه اجتماع راځي کنتم خیر امه دا نه دی ویلي خیر جماعت خیر تنظیم په دې امت کې چا کلمه ویلې ده کنتم خیر امه دا ټول امت غوره دی ټول امت په دې غوره امت کې یو پارټي راځي کټول راځي ما یو زه د جماعت خبرې نه کوم د تنظیم د پارټو خبرې نه کوم زه د اجتماعیت خبره کوم زه د جامعیت خبره کوم زه د جمعیت خبره کوم समझने वाले समझते हैं زه د جماعتونو تنظیمونو خبرې نه کوم ټوکړو زه د جامعیت اجتماعیت جمعیت خبره کوم تاسو په لغت پوهیږئ که نه پوهیږئ بهرحال اجتماعي خبره کوم ما ته یو کس وایي ملا عمر انقلاب راوستو ما ورته نه جي ما ملا عمر امت ته مدرسې ورکړي نو بیا وایي انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب